فرض وکړو چې یو څوک موږ ته دا افاده راکوي چې x مربع جمع و x جمع لس تقسیم پر x جمع 2 او بیا راته وایي چې دا افاده ساده کړئ. نو تاسو دا ویډیو ودروئ او د ساده کولو کوښښ وکړئ چې x مربع جمع و x جمع لس تقسیم پر x جمع 2 د خپله څه سره مساوي کیږي. نو دا مونږ کولی شو چې په دوه طریقو باندې حل کړو. لومړی طریقه دا ده چې مونږ کولی شو دغه صورت کې چې کومه افاده ده دا په داسې دوه فکتورونو باندې وویشو چې یو فکتور یې د x جمع 2 سره مساوي وي. نو بیا به دا له دې سره اختصار شي یا به ورسره ساده شي. راځو ولیکو چې دا به ولیکو څه شی x مربع جمع و x جمع لس دا په داسې دوه قوسونو تجزیه کیږي چې x جمع 2 او x جمع 15. که چیرې تاسو د پولینومونو فکتورونو سره ستونزه لرئ کولی شئ چې زموږ نورې ویډیوګانې وګورئ چې په هغې کې موږ د پولینومونو د فکتور نیونې طریقې پکې کار کړي دي. نو د دې څخه دوه عددونه داسې موږ لاسته راوړل چې جمع شي 7 کیږي ضرب شي 10 کیږي. نو هغه دي 2 او 15. نو دا هم داسې په دوه قوسونو کې ولیکل. په مخرج کې راځي x جمع 2. ښه نو اوس که چیرې x ته څه شی وي منفي 2 سره مساوي نه وي دا شرط ورسره ږدو چې x مساوي نه وي له منفي 2 سره نو دا افاده دا حد له دې حد سره څنګه کېږي خلاصېږي. ځکه که چیرې x منفي 2 شي بیا دا مخرج صفر کېږي او مخرج چې صفر شو بیا موږ سره ستونزې پکې رامنځته کېږي هغه بیا موږ نشو تعریفولی. نو دا به له دې سره ختم شي. دا به ځواب د دې پاتې شي څه شی x جمع 15 سره. په هغه صورت کې چې څه شی وي x له منفي 2 سره مساوي نه وي. نو په دې معنا چې دغه افاده موږ دا په دې شکل هم لیکلی شو چې x جمع 15 په هغه صورت کې چې x له منفي 2 سره مساوي نه وي. دوهمه طریقه یې هغه اوږده د ویش طریقه ده کومه چې موږ ورته الجبري ویش طریقه هم وایو او د هغه ویش په طریقه کې کوم چې موږ ډېر پخوا هغه دریم او څلورم صنف کې د ویش په طریقه زده کړې او په هغه طریقه کېږي. نو را به شو هغې دپاره لیکو چې x مربع جمع و x جمع لس دا به تقسیموو په څو باندې x جمع 2 باندې. اوس به راشو څه به کوو لوړ توان د لوړ توان سره ګورو. x مربع چې په x وویشو ځواب پاتې کېږي x دا به اوس دې کې ضرب کو x په x کې کېږي x مربع او 2 په x کې 2x دا به د 7x لاندې ولیکو ځکه دا مشابه حدونه دي. او اوس به یې ترېنه څنګه کو منفي به یې کو. منفي لپاره موږ پخوا ویلو چې منفي علامه د دواړو کې ضربېږي. هر کله چې علامه منفي پکې ضرب شي د دې علامې تغییر کوي. دا به منفي شي دا به هم منفي شي. دا له دې سره ختم شو. ځواب موږ سره پاتې شو څه شی 7x نه چې 2x لاړ شي پاتې کېږي 15x. نو ولیکو دلته 15x او ورسره چې شی راښکته کوو لس x به ورته راښکته کوو. ښه یو ځل بیا راځو لوړ توان ده لوړ توان سره ګورو 15x چې په x باندې وویشو دې نه جوړېږي 15. نو 15 په x کې 15x او 15 په 2 کې لس. دواړو علامې به تغییر شي دا به منفي شي دا به منفي شي. 15x سره لس د لس سره ختمیږي ځواب پاتې کېږي صفر. نو د الجبري ویش په اړه خوندوره خبره دا ده چې موږ به راتلونکي ویډیوګانو کې هم پې کار وکړو چې که چیرې موږ سره دلته باقیمانده یو څه پاتې شي بیا دا طریقه موږ سره پکې کار ورکوي او که چیرې باقیمانده طریقه وي بیا په هغې کې دغه طریقې سره یا فکتورولو سره هغه ستونزه نه حلیږي. نو په دې حالت کې خو دا ډېره ساده پوښتنه وه دې کې دا موږ حل کړه. دا موږ په دې طریقه هم لیکلی شو. او که چیرې دغه افاده موږ په بل شکل لیکو نو بیا به ورسره دا شرط خامخا ږدو چې دا افاده مساوي کېږي x جمع 15 سره په هغه صورت کې چې x مساوي له منفي 2 سره نه وي.